بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو یم. ملګرو، په نننی کلاس کې به زه تاسو ته د مختلف قسمه گاړو او د جهازونو وغیرہ نمونه ورته په دې کلاس کې زده کوم. راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو. پیلنی ټکی موږ سره څه دی؟ ایریل ټراموي. ایریل ټراموي چې کومه ده، دا موږ سره یو داسې گاډی راسي، یو داسې ماشینې موږ سره کله چې موږ په غره کې موږ د یو ځای نه بل ځای ته ځو، نو دا موږ په اسانه طریقې سره بوتلی شي. یا په غره کې یا په پاوا چې موږ څومره یو لارې سخته لارې موږ نشو تللی، نو د ایریل ټراموي په ذریعه باندې موږ هغې کې ځو. پاوا. ایرپلین یا ایرکرافټ یا ایرپلین، دا دواړه موږ څه ته وایي؟ د هوایي جهاز ته وایي. امبولینس خو به تاسو پیژنئ. امبولینس دا موږ سره هغه گاډی دی په کم کې چې هسپتال ته مریضان مړي وغیره چې وشي، نو دا موږ په هغې په ذریعه باندې د امبولینس په ذریعه باندې موږ هغه کور ته مړو، هسپتال ته هم مړو. ایرشپ چې کومه ده، دا هم موږ سره د جهاز یو قسم دی. بایپلین خو موږ سره د جهاز یو قسم دی. دا ټول جهاز ته وي. که چېرته تاسو نه څوک تپوس وکړي چې بایپلین څه ته وي، ایرشپ څه ته وي، ایرکرافټ څه ته وي، یا ایرپلین څه ته وي، نو موږ به ورته وایو چې دا د جهازونو قسمونه دي. بایسایکل چې کومه ده، دا موږ سیکل ته وي. تاسو به سیکل لیدلی. بوټ چې کومه ده، دا کشتۍ ته وي. یعنی سمندري چې کومه کشتۍ، هغې ته موږ په انګلیش کې وایي بوټ. بس چې کومه ده، تاسو به دا بسونه لیدلی دي، ته په انګلیش کې ویلی شي بس. تاسو ته ما تصویران هم راوړي، نو انشاءالله تاسو به په اسانه طریقې سره پوهیږئ. ګلایډر چې کومه ده، دا خو موږ سره د جهاز یو قسم دی. فلویډ پلین چې کومه ده، دا موږ سره هغه جهاز دی چې دا موږ سره په څه ځي؟ دا موږ سره په سمندر کې ځي، یعنی سمندر د پاسه دی. فلویډ مطلب دی یو د بیجانه چیز په اوبو کې تلل. کاروان هم موږ سره یو گاډی دی چې دې ته موږ په انګلیش کې ورته موږ کاروان وي، او تاسو ته په تصویر کې هم ښکاري. تاسو ورته څه وایي؟ ډمپ ټرک چې کومه دی، دا موږ چې پښتو کې ورته موږ دلته ډمپر وي، ډینم ورته وي، نو دې ته په انګلیش کې وي ډمپ ټرک. فایر انجن چې کومه دی، دا گاډی به تاسو ته ښکاري، دې ته په انګلیش کې ویلی شي فایر انجن. پارک لیفټ چې کومه دی، دا موږ سره یو هغه گاډی چې اکثر پولیس والا څه ورسوي، نو دا گاډی تاسو ته ښکاري پارک لیفټ. سیمنټ مکسر خو به تاسو پیژنئ. دا موږ سره هغه گاډی دی کله چې موږ لنټر اچو په بلډینګ باندې، نو دا سیمنټ مکسر موږ راولو. سیمنټ مکسر دا موږ سره یو داسې ماشین دی چې دا موږ سره سیمنټ مساله وغیره دا جوړوي په اسانه طریقې سره. هلیکاپټر خو به تاسو پیژنئ. هلیکاپټر دې ته موږ په پښتو کې هم هلیکاپټر وایي. موټرسایکل ته وایي. تاسو موږ ورته په پښتو کې موټرسایکل وایي. ماونټین بایک دا موږ سره یو داسې سایکل راسي یا یو داسې موټرسایکل موږ سره راسي چې دې باندې موږ په غرونو خیږو، یعنی دا د غرونو لپاره خاص کار جوړي. پولیس کار د پولیسو چې کوم گاډی، هغې ته په انګلیش کې ویلی شي پولیس کار. جیټ چې کومه ده، دا هم تیارې ته وي، یعنی جهاز ته په انګلیش کې جیټ هم ویلی شي. روبوټ چې کومه ده، دا موږ سره د کشتۍ یو قسم دی، او کشتۍ ته هم ویلی شي. صحیح ده. ډبل ډیکر بس دا هم د بس موږ سره یو قسم دی. د بسونو مختلف قسمونه دي، دا به ټول زه تاسو ته په دې کلاسونو کې انشاءالله زده کوم. فارمولا کار چې کومه ده، دا تاسو ته په دې تصویر کې ښکاري. دغه قسمه کار ته به موږ فارمولا کار وایي. تصویران ما راوړي، نو انشاءالله تاسو به په اسانه طریقې سره پوهیږئ. سبوی چې کومه ده، دا به تاسو ته یو گاډی ښکاري، دې ته په انګلیش کې ویلی شي سبوی. جیټ فایټر دا موږ سره هغه جهاز دي چې دا د جنګونو دپاره جوړي، یعنی دا موږ سره بالکل د جنګ نه علاوه د بل څه کار نه، نو دې ته په انګلیش کې وي جیټ فایټر. ټیکسي یا کیب. تاسو خو به دا ټیکسیان لیدلې په دې کومه کې چې سورلی ځي، نو دې ته په انګلیش کې ټیکسي هم وي او کیب هم ورته وي. ټریکټر خو به هم تاسو دې ته موږ پښتو کې هم ټریکټر وایي. د دې کار ایوغه هور وغیره تریشل هم دا کوي. تریشل هم دې سره چې کله ټچ شي، نو دا بیا تریشل کار هم کوي. ټرین چې کومه ده، دا ریل ګاډي ته وي. ریل ګاډي ته په انګلیش کې څه وي؟ ټرین. وین چې کومه ده، ګاډي ته وي. عام ګاډي ته هم په انګلیش کې موږ وین ویلی شو. لایموسن چې کومه ده، دا خو موږ سره د موټر یو قسم دی چې په دې کې ډیر زیات سپیډ وي.
کنورټیبل چې کومه ده دا موږ سره بل د گاډي او قسم ده چې د موټر په شکل کې. شپ چې کومه ده دا سمندري جهاز ته یا بیړۍ ته هم ویلی شي، یعنی په دې کې د سمندري چې کوم سامان خل وړي او وغیره د یو ملک نه بل ته دې په ذریعه باندې وړي. سبمیرین چې کومه ده دا هم موږ سره یو غټه کشتۍ چې په دې په ذریعه باندې موږ سامان وغیره د سمندر په ذریعه باندې وړو. جیپ خو به تاسو پیژنئ، دې کې اکثر په غرونو کې خل مزل کوي، د غرونو لپاره جوړي. مایکرو کار چې کومه ده دا ورکوټي کار ته وایي. مایکرو مین ورکوټي، یعنی مایکرو کار دا وړوکی گاډی. سکول بس چې کومه ده د سکول بس، یعنی سکول ماشومان یا د سکول سټوډنټان دا پکې ځي راځي کورونو ته، نو دې ته وایي سکول بس. مینی بس چې کومه ده دا وړوکی بسي، دا تاسو ته په دې تصویر کې ښکاري، دې ته په انګلیش کې وایي مینی بس. پیک اپ ټرک څه ته وایي؟ پیک اپ اصل کې موږ ډاټسن ته وایي، تاسو ډاټسن ورته په پښتو کې منګوئ، نو ډاټسن ته په انګلیش کې ویلی شي پیک اپ ار ډاټسن ته ویلی شي. سو چې کومه ده دا موږ سره د گاډي او قسم دی. SUV سو دا موږ سره د گاډي قسم دی چې ډیر زیات ګران هم دی او ډیر زیات پاورفل، یعنی ډیر زیات سپیډ پدې کی. ټرین یا سټریټ کار دا تاسو ته بخکاری، دا اکثر په بهر ملکونو کې، دا په پاکستان یا په افغانستان په دې ملکونو کې نه، دا په ترقیاب ته، یعنی کوم ملکونو چې ترقی کړي په هغه ملکونو کې دا کینو چې کومه ده دا تاسو ته برعکس کاری، کم کس کشتۍ چلی په دغه چوکا شانته باندې، یعنی په دې په ذریعه باندې کشتۍ سپیډ کې چلی، نو دې ته په انګلیش کې ویل شي کینو. سپورټس کار هو به تاسو ته ښکاري، دې ته په انګلیش کې ویل شي سپورټس کار. آټو رکشا چې کومه ده رکشې ته وي، یعنی موږ چې په پښتو کې کومه رکشا وایو نو هغې ته په انګلیش کې وایي آټو رکشا. میل ټرک چې کومه ده دا موږ سره هغه گاډی چې په دې په ذریعه باندې خطونه راوړلی شي، یعنی یو کس خط ولیکي او بیا خپل زوی ته ورده کوي، نو دې په ذریعه باندې د خطونه راوړلی شي، دې ته په انګلیش کې وایي میل ټرک یا لاري. ټرک تاسو خو به ټرکونه لیدلي، دې ته په انګلیش کې ټرک هم وایي او دې ته په انګلیش کې لاري هم وایي. مووډ چې کومه ده دا موږ سره د موټر سایکل یو قسم دی، د بایک موږ سره یو قسم دی، نو دې ته په انګلیش کې وایي مووډ. موټر سکوټر چې کومه ده دا موږ سره د موټر سایکل یو قسم دی، دې ته موږ سکوټر هم ویلی شو. تاسو ته په تصویر کې ښکاري، تاسو بیا د ما نه ښه پیژنئ انشاءالله. هیچ بیک چې کومه ده دا موږ سره د یو گاډي قسم دی، دا اوس نوي راوتي دي، ډیر مضبوط گاډي دي، د سپیډ دپاره دا هم دی، سپیډ دپاره ډیر زیات استعمالیږي او د تیلو خرچه هم د دې ډیره کم وي. پیډي کیب چې کومه ده دا به تاسو د ورکوټه سایکل شانته ښکاري، دې ته په انګلیش کې ویل شي پیډي کیب. او کار هو چې کومه ده هر موټر ته تاسو په انګلیش کې کار ویلی شي. او بیا هر قسم گاډي ته کو چېرته تاسو نه څوک تپوس وکړي چې ګاډي ته په انګلیش کې څه ویلی شي، تاسو به ورته وایي ویکل. هر ګاډي ته ویکل ویلی شي او هر موټر ته کار ویلی شي. موټر سایکل ته څه ویلی شي؟ موټر سایکل ته موږ بایک ویلی شو، هر موټر سایکل ته بایک ویلی شو. بیا ډاټسن چې ورته موږ په پښتو کې وایي، هر ډاټسن ته موږ پیک اپ ویلی شو. کو هغې هر قسمي نو هغې ته موږ په انګلیش کې کو پیک اپ وي، نو هغه به ټیکې غلط به نه. ملګرو دا کلاس زموږ پای ته ورسېدو، ما ته په کمنټ سیکشن کې ضرور وایي چې تاسو ته دا کلاس څنګه ورسېدو. زه امید کوم چې تاسو به د دې کلاس نه ډېر څه زده کړي. کو بیا هم چېرته تاسو ته د داسې قسمه کلاسونو ضرورت وي، نو ما ته په کمنټ سیکشن کې کمنټ وکړئ. ملګرو زه ستاسو لپاره مختلف قسمه یعنی بدل کلاسونه راوړم. د دې اصل وجه څه ده؟ د دې اصل وجه دا ده چې زه وایم چې په انګلیسي کې تاسو له هر څیز درځي، یعنی کو چېرته تاسو ته څه قسمه گاډی، څه قسمه څیز، څه قسمه تصویر په نظر راځي چې هغه تاسو له په انګلیسي کې هم درځي. اوس کو د کور سامانونه وغیره چې چېرته تاسو ته په کور کې څه قسمه څیز په نظر راځي چې هغه تاسو له په انګلیش کې هم درځي. بیا زه تاسو ته مختلف قسمه جملې هم راوړم. د هغې مقصد زما سره د هغې زما دا مقصد دی چې تاسو په پښتو کې کومې خبرې په کور کې کوئ، که په کلي کې کوئ، که په سکول کې کوئ، یا کو چېرته تاسو یو دکان ته لاړ شئ، یا کو چېرته تاسو یو ډاکټر له لاړ شئ، چې هغه سره تاسو په پښتو کې کومې خبرې کوئ چې تاسو هغه په انګلیسي کې هم زده کولی شئ. کله چې تاسو دا څیزونه زده کوئ، نو انشاءالله انګلیسي زده کول به ستاسو دپاره ډېر اسانه شي. او کو چېرته تاسو دا څیزونه زده نه کړه، نو بیا به انګلیسي ډېره مشکله دي. کو چېرته یو کس غواړي چې زه انګلیسي زده کړم، د هغې د ټولو نه مین کار، د ټولو نه مهم کار څه دی؟ هغه به
دغه بیسیک ارڅ زده کی یعنی بنیادی ارڅ به زده کی هغه نه دی پکار چې هغه ټینس زده کی کم چې ضروري ټینسونه دي ان شاء الله هغه هم ز تاسو ته زر تر زره وکم ملګرو اوس مال اجازه راکړئ ان شاء الله تاسو سره په یو بل نوې کلاس کې ملاقات کیږي تر هغه وخت پورې مال اجازه راکړئ ما په خپل دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان خو ډیر خیال ساتئ د الله پامان